چې د دې نه د عبرت والي ځکه چې یو الله پاک وګوره دغه شهید په قبر کې د 80 کاله وشو پروت دی او د میږي عمره دغه پې نه دی راغلی دا مونږ ته څه ملګرو ووایي چې مونږ ولیدو الله دې هر چا ته شهادت مرګ نصیب کړي الله دې وکړي چې هر چا ته الله پاک داسې مقام ورکړي او مونږ سلامونه ملګرو نیک محمد یم په دې هیله چې راته روغ جوړې ده سیټه تاسو شارټ کلیپ واورئ د باقي ویډیو سره هم پلی کوم په نوښار کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې د تیرو 80 کالونو راهیسې په دغه ځای باندې یو قبر و چې قبر بیا په ختمېدو شو نو څه کسانو په دغه ځای کې د آبادۍ د جوړولو بنیاد کېښودو چې کله بنیاد کېښودو نو په دغه وخت کې دغه ځای کې کودایي کېدله د کودایي سره دغه قبر راښکاره شو سوري نو په دغه ځای کې قبر راښکاره شو چې دا قبر کله راوسپړدل شو نو د قبر نه چې کوم هغه اولنۍ تخته را لرې کړی شول هغه کې لحد و په لحد کې چې دننه ورته وکتلی شو څه کسان ورته وکتل دغه ځای کې چې کوم خلک وو نو هغې ولیدل چې یو قبر دی په هغې کې یو مړی دفن دی او مړی په داسې حال کې پروت دی چې څوک نه وایي چې یاره دا د دې وخت پېرې شوی دی د هغې نه پس بیا څه دغه ځایي خلکو د مدرسو او د مختلفو ځایونو نه مفتیان عالمان راغوښتل چې یاره په دې ځای خو موږ کور جوړوو دا څنګه طریقه وکړو د دې مړي سره او مړی هم داسې وخت نه دلته کې چاته داسې پته نه لګېده خو پخواني خلک چې کوم وو سپین ږیري بوډاګان د هغو نه وپوښتل شول چې یاره دا قبر دې ځای کې وو که نه نو هغو په دغه ځای کې دا خبره کړې ده چې یاره موږ په دې ځای به تېرېدو په دې ځای باندې د قبر یو نشان پروت و چې ویل کېدل چې دا د یو مسافر قبر و کله چې مسافر دلته کې وفات شو د دې وارثان نه میلاوېدل نو هغه ځایي خلکو دغلته کې دغه مړی ښخ کړی و او چې کله هغه مفتیانو صاحبانو داسې نورو شهداو چې دغه منظر ولیده چې یاره دا مړی موږ وګورو چې کله یې مړی وپوته نو هغه بلکل د 80 کالو مړی داسې ښکاره کېده لکه چې بیخي اوس وفات شوی وي داسې نو خبره بیا په دې ځای کې داسې ظاهره شوله او خلکو هم داسې وویله چې یاره دا یو مسافر و او دا دې ځای کې ښخ کړی شه د دې څه وارثان میلاو نه شو نو بیا عالمانو په دې باندې خبره وکړله چې یاره دا دې بلکل ونه لټول شي دا قبر به په دې ځای باندې دایم او قایم وي نو دغه خلک بیا راغوټ شو په دغه ځای کې دغه قبر دوباره جوړولو کوشش وکړو قبر یې جوړ کړو او ټولو خلکو ترېنه عبرت هم واخیسته ویل کېږي چې د کلي دغه ځای کې ماشومان هم ډېر زیات ګڼ شمېر کې راجمع شوي وو او نور خلک هم ډېر وو خو کله چې د ماشومان نه دغه ځای کې تپوس شوی دی چې آیا د قبر نه د خاورې نه خوشبویي راخېږي که نه نو هغوی ویل چې بلکل د قبر نه خوشبویي راخېږي ډېر زیاته خوږ ښایسته خوشبویي کوي نو خلکو ته او ماشومانو ته د دې نه پته ولګېده چې دا سړی بلکل کوم مړی چې کوم دی دا یو شهید مړی دی نو نور خلکو ته هم پته ولګېده چې آیا دا بلکل شهید دی د دې نه معلومه شو چې دا یو شهید مړی دی ځکه چې وارثه یې پیدا نه شول او په دغه ځای کې ښخ شو د میږي عمره نشان په دې چې کوم کفن دی په هغې باندې نه وکړو دا روغ رمټ کفن روغ رمټ انسان پروت دی او د قبر نه خوشبویي خېږي نو معلومه شو چې دا یو شهید قبر دی نو موږ له پکار دی چې دې نه څه نه څه سبق واخلو دې به یو څه یو داسې کار کړی چې الله پاک له دغه مقام ورکړی دی موږ له هم پکار دی چې یاره د داسې مړي نه داسې شهید نه موږ عبرت واخلو د سبق لپاره د ویډیو سره سیټ ته پلی کوم دا سره په تفصیل کې وګورئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ چې هغه هم د دې نه څه نه څه عبرت او سبق واخلي ویډیو سره سیټ ته پلی کوم دا واورئ د اکرام بای چې کوم دغه لیدلي دی هغه پې پوه دی او دغه بل ملګری دلته مونږ سره یو چشمدید ګواه دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور تاسو ولیدل غوندې کتونکو له دا ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه تقریبا د شپې 11 نیمې 11 بجې وې چې ما پسې د اکرام ملګری راغو وی حضرت علي راشه زه چې کله راووتم نو ده ما ته وویل چې راشه دلته کې استاد دی او هغه له ورځو دلته یو مړی راوتېر ما هم ویل چې یاره مړی کوم ځای کې خو دا مونږ لیدلی و دا قبر د ډېر وخت نه مونږ لیدلی و د دې خبرې مونږ اورو چې دا تقریبا 80 سال 90 سال د دې قبر کېږي د دې مړي کېږي چې دا شوی خو دا غیب و دا خبره چاته نه وه معلومه بیا چې مونږ بېګا راغو که نه او موقع مو وکته نو تیبه یې پیچولې وې دوه
ما ورته وی یاره چې لر کې مونږ هم دا موقع وګورو چې یاره څنګه چل دی